چرته خاخ کې اویزان دی چرته پروت په یو ډیران دی چرته خاخ کې اویزان دی چرته پروت په یو ډیران دی دا چې سری سری ښکاري دا زما د قام ګریوان دی. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پروګرام پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو په پښتون غږ پروګرام کې خپل ادبي بنډار نن یو داسې شاعر استاد شاعر مشر یو ډیر ښه لیکوال چې د ډیرو سندرغاړو د خولې نه د هغوی کلامونه مونږ اورېدلي دي او اوس هم د سندرغاړي زبیر نواز د خولې نه د هغوی یو سندره چې نری نری واوره ورېږي ساړه مې کېږي د نغري غاړې له راشه چې په خلکو کې ډېره مقبوله ده د هغې سندرو سختن او د دوو کتابونو سختن ښاغلی سید نبي اجز صاحب را سره ناست دی. راځئ چې هغوی سره ستاسو ملاقات وکړو د هغوی نه خوندور شعرونه واورو. اجز صاحب پروګرام کې د تارکلي وو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. تاسو تارکلی وایم تاسو زموږ د غریب خانې ته تشریف راوړو ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره مننه اجز صاحب ډېر وخت هم بار په مسافرۍ کې تېر کړو بهر هیوادونو کې سعودي عرب کې نو خپل وطن ته چې راغلې نو مشاعرو له ډېرو خلکو غوښتې مونږ په دې فیسبوک په پاڼه تاسو وینو نو ډېره مینه د له چا درکړه او په کم ځای کې؟ یاره مینه خو زیاتو خلکو راکړه خو زه به دا ووایم چې د سعودي عرب نه چې موږ په کم خیال او په کم سوچ راغلي یو چې یاره د دغه خلکو سره کینو او د دغه خلکو سره خبرې اترې وکړو د دغه خلکو په میپلونو کې کینو د هغوی شعرونه واورو هغوی زموږ شعرونه واوري. خو زیاته مینه به زه دا ووایم چې د ملکڼ نه بره خلکو ماله راکړه چې تاسو په خپله باندې وینئ چې تقریبا د 4-5 پروګرامونه مونږ وکړه او دا اوس هم دا د اینه ټلیفون راپسې وشو په سوات کې پروګرام دی نو ډېره زیاته مینه چې کم ده نو ماله د سوات خلکو راکړه. ډېره مننه اجز صاحب. مونږ د فیسبوک په پاڼه ولیدل چې اجز صاحب کم پروګرام له هم تللی دی هلته ورته ایوارډ میلاو شوی دی او د ترنم خو به د اجز صاحب مونږ څه وایو نه چې د هغې د باچا په نوم هغوی یادېږي په سعودي عرب کې هم. نو راځئ اجز صاحب نه به خوندور شعرونه واورو. اجز صاحب صبر راته ډالۍ کې مینوال هم ډېر سره ډالۍ کې زموږ ملګری دی په دوبۍ کې باچا او په بحرین کې ملګری دی خورشید عالم صاحب. نو ستاسو په دغه باندې راغلی یم اجز صاحب د سره نیغ په نیغه میلاو. زما سره خو دغه ډېر دي یوه قطعه برته عرض کمه چې ته په جیداد او دولتونو خان یې ته په جیداد او دولتونو خان یې زه بې جیداده بې دولته خان یم. ته په جیداد او دولتونو خان یې زه بې جیداده بې دولته خان یم. په نوم عجز یم خو په ټوله نړۍ په نوم عجز یم خو په ټوله نړۍ د شاعرۍ له برکته خان یم. غزل به راته ډالۍ کم چې وطن ورانیږي او زمونږه رهبرانو ددي وطن ورانیږي او زمونږ رهبرانو ددي د خوارو لس په جړه نه خبروي ځانو ددي وطن ورانیږي او زمونږ رهبرانو ددي د خوارو لس په جړه نه خبروي ځانو ددي د خپلې لوږې پریادونه د چا درته یوسم د خپلې لوږې پریادونه د چا درله یوسم سوړ نغرې دی نن مې وږي ماشومانو ددي او په جبر ظلم می سرمن د وطن سپوره شوله په جبر ظلم می سرمن د وطن سپوره شوله څوک اوبخور د ګلو وکړي چې مالیان وددي او چې د پښتون په لړزېدلو به یې زړه لړزېده چې د پښتون په لړزېدلو به یې زړه لړزېدو په تورو خاورو کې اوس هغه باباګانو ددي او د پاک مذهب بی حرمتی می اغیار زکه کوي د پاک مذهب بی حرمتی می اغیار زکه کوي چې د وحشت په خوب زما مسلمانانو ددي د پاک مذهب بی حرمتی می اغیار زکه کوي چې د وحشت په خوب زما مسلمانانو ددي عجز پاسه قلم چوت کا د پښتو د پاره عجز پاسه قلم چوت کا د پښتو د پاره څوک در لدر نکړي پیغور چې شاعرانو ددي وطن او زمونږه رهبرانو ددي
د خوارو لس په ژړا نه خبروي ځانو ددي. ډېر ښه جس صاحب، ډېر زبردست. داسې په یو غزل خو نه ځان مه خلاصوئ، نور هم راته څه ډالې کړې، ځکه چې دغه بار چې کوم مینوال دي هغوی ستاسو ډېر دغه کوي چې جس صاحب نه پروګرام وکړه، نو ځکه زه راغلم. مسافرو په باره کې به درته یو څو شعرونه ووایم. یار می مسافر شو بل وطن ترانه تللی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. یار می مسافر شو بل وطن ترانه تللی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. او ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. داسې بې جانانه زندګي خو ډېره ګرانه ده، څه به شم خوشحاله چې د زړه دنیا مې ورانه ده. ما ته د دنیا د تمامي ښکلونه ښکلی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. یار می مسافر شو بل وطن ترانه تللی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. خدای خبر چې څنګه به په بل وطن گزران کوي، هر یو مسافر په خپل وطن پسې ارمان کوي. مال جړغونې شان تصویر را لېږلی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. یار می مسافر شو بل وطن ترانه تللی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. بیا به څنګه جوړه دا دنیا زمونږ د مینې شي، سترګې به زما په انتظار سپینې شي. زړه رانه عاجز په شاعرۍ کې تختولی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. یار می مسافر شو بل وطن ترانه تللی دی، ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. او ځکه یې تصویر ما په زړګي پورې نیولی دی. ډېر ښه عاجز صاحب، ډېر زبردست، ډېر ښکلی ترنم، والله چې ډېر خوند یې وکړو. طیب شاه صابر په دې دوو شعرو د اجازت اخلم چې د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر، د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر، دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ د زوره نه دي خبر، اور ورکي یادوي دوی په ګودر د لګېدلي اوره نه دي خبر. ډېره مننه د الله.